طالبان وايي پاکستان سره تضاحو کړه د دوړو هیوادونو په ګټه ده. د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه مهم خبر ته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تضاحو کړه د دوړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي. دغه وزارت ویاند مولوي ظهیر ازادي راډیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړې چې د یو او بل خاورې به د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي. د نوموړي په خبره د 1400 لومړي لمریز کال دورې له لومړۍ نیټې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لاریو آزاد تګ راتګ پیل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان هم پر خپل ټویټر لیکلي د مارچ له 21 نیټې وروسته افغاني لارۍ چلوونکي کولی شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت او کندهار کې د دغه هیواد له کونسلګرۍ څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پاڼه ترلاسه کړي. دغه شان پاکستاني لارۍ چلوونکي بیا کولی شي په پېښور او کوټه کې د افغانستان له کونسلګریو څخه ورته پاڼې ترلاسه کړي. لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم. ښه اوسئ.